تیمم آسان طریقه ضرور دا دی چې پر لاس به دې شی نه نه به ګوتمۍ مطمۍ دا شان ګده کاږي مثلا بس دا رقم 2 ضربه دي چې یو ضرب چې دی د لاسو دپاره چې دی په خاره ووایي او خاره چې راکړ دا لاس دی وڅنډه مثلا دی چې دی نه مخ دې ګده په خاره وست بس داسې دا رقم ګده مخ دی په راوله داسې دا پزه مو سره وه داسې دا ګده مخ باندې لاس راڅېر او بل ضرب چې دی هغه چې دا رقم وي داسې دا خواصه دی راواړی داسې بیا داسې راواړی دا کډۍ دی کې بوځي دا رقم بیا دا بل دا رقم ورته وي په خبره مې سر خلاص و داسې یو غټ سردار ولو د تیمم طریقې پوښتنه نه شو کولی یعنې د ځان لپاره دا د پیغور ګاڼې چې مثلا خلک وایي دته لا مثلا نه درمانه نو اخر پر اوبو باندې قیاس کړی پر اوبو یې قیاس کړی چې ورور نو خو دغه یادس وکړي لکه اوبه نو خان راخیستې پر لاس یې ومږي پر مخ یې ومږي پر دا ځای ومږي خلک ورته ګوري ورته خاندي چې ورور زموږ سردار نیولی سوی دی که څه اوس د شرم کاوی نه یې سو پوښتنه کولی اخر داسې پسې ځان بې شرمۍ ته وایستې چې ګره دنیا په ځان وخندول نو باید مسلې سړی ځان ته معلوم کړي او د تیمم دپاره نیت کول ضروري دی نیت د هر شي دپاره فرض دی چې هر عمل کوې انما الاعمال بالنیات ځکه د اعمالو درمندار ټول پر نیت باندې چې غسل کوې نیت فرض دی چې مثلا او داس چې هر شي هر نیک عمل کوې باید نیت سره یې وکړي چې زه دغه عمل کوم البته په غسل په دې کې خو لا شرط داسې ډېر د نیت نشته ځکه هغه خو چې پر ځان اوبه واچوې بس معنا ته چې ګسه یو ډنډې ته ته ورېلاسې په هغه ډنډې کې ولمبېږې راپور سم به ستا غسل وسو خو البته هر سړی چې غسل کوي خو د هغه نیت چې ځان صفا کړي اوس امام صاحب دا فرمایي چې هر هغه شی چې د خارج سره تعلق لري پر هغه باندې ته تیمم ورسي دا کم مریضان چې دي دا مثلا باید په لګن په شي کې پاکه خاوره وي یا یو داسې سیټ وي چې پر هغه باندې چې سړی لاس ووهي دا کوچونو کې یا په موټرانو کې یا نور څوک هسې پر دای شي چې خاره ګرد غبار نه وي باندې په هغه خو تیمم نه کېږي المونه هغې کله کله بعضې ای پټو ته تک شي داسې وو تیمم دپاره دا ضروري ده چې خاره یا د خال د جنسه شی وي هغه که پر پټو باندې که پر کمبله باندې که پر ناجه باندې که پر بالښت باندې او که دغسې پر مځکه باندې باید داسې یو شی خالي پر بالښت خالي پر پټو باندې تیمم نه ورکېږي الم تر الی